کونړ د افغانستان ختیځ لور ته پروت هغه ولایت دی چې په تیره شل کلنه جګړه کې ډېرې ناخوالې او ستونزې پکې تېرې شوې دي. سی ام جی د خپلو مستندو راپورونو پر دوام دا ځل د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کوړنګل یا د مرګ درې په نوم مشهورې سیمې د خلکو ژوند راخیستی چې افغانستان ته د امریکا په راتګ سره تر ټولو ډېر هوایي بریدونه په همدې دره باندې شوې او دلته داسې کورنۍ نشته چې په هوایي برید کې یې د کوم غړی نه وي وژل شوی. موږ د ماڼوګۍ ولسوالۍ له مرکز څخه د کوړنګل سیمې په لور باندې حرکت کوو چیرته چې تقریبا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیر هوایي بریدونه ترسره شوي دي او دغه راز دغې سیمې د مرګ د درې نوم ګټلی دی. دغې سیمې ته یوازې همدا ځانګړي موټران ځي او نورو موټرو کې تګ راتګ نه کیږي. موږ هم په همدې موټر کې د کوړنګل د سیمې پر لور باندې حرکت کوو. د دغې درې اوسیدونکي د ژوند له هر ډول اسانتیاوو څخه بې برخې دي او اوس مهال یې ژوند په تر ټولو سخت حالت کې دی. دغې درې ته په جګو غرونو غځېدلې لاره باندې تګ راتګ تر جګړې هم سخت دی او ډیری وخت خو ان د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری کسانو پر دې لاره د تګ پر مهال خپل ژوند بایللی. لاره د کوړنګل کلي پورې تللې ده او واړه ګاډي نشته، دغه 4x4 ګاډي ځي او ژمي موسم کې خو بالکل بغیر د چینجونو هم نشي تللی دا ګاډي، واورې کانګلي که نه او اوس دې وخت کې بغیر د چین څخه خیږي خو کومک او حال په خپله ولایي. پر دغه لاره تلونکي موټر چلوونکي وایي کله چې سهار له کور څخه حرکت کوي نو بیرته ورتګ ورته یو خوب ښکاري او ډیری موټر چې کله له کوره وتلي همدا یو وروستی ځل و او بیرته بیا نه دي راستنه شوي. نو د سړک داسې دی بیخي ختم دی. دې کې مخکې څو ګاډي ولیده، دې موړ کې لیدلی دی، د بر موړ کې لیدلی دی، لاندې ګوټ چې دی اوس چې تاسو وهته اوس دا ګاډي چې ولاړ دی دې ځای کې مو لیدلی دی. درې څلور ګاډي خو څه کالې ولیدلی دې سړک کې هر ګاډي کې تلا پاتې شته. بر ځای کې چې ګاډي ولیده دوه زنانه مړه وې. حاجي محمد علم کاکا د ولسوالۍ بازار ته د خپلې ناروغۍ د درملنې لپاره راغلی و. نوموړی وایي یو ځل مخکې هم تر عملیات کېدو وروسته پر دې لاره د عملیات کوکونه شکېدلي وو. د نیمایي مزل له ترسره کولو وروسته بیرته روغتون ته ستانه شوی. اوس دا دی بیا کور ته روان دی او باور نه لري چې پر دې لاره دې روغ ورسیږي. اوس کور ته روان یم، مریض یم چې کار رسېدلی کې اسپتال کې پیرسین وم، دا یو میاشت کېږي. هر سړی تکلیف د څه کوو، د تکلیف نه نه د څه سړک دی نو. همدغه سیمه ټوله د کوړنګل د درې په نوم باندې یادېږي. دغه غرونو شاوخوا کورنۍ میشتې دي او په زرګونه کورنۍ دلته اوسېږي. افغانستان ته د امریکایي ځواکونو په راتګ سره لومړني بمباردونه په همدغه سیمو همدغه غرو په سرونو باندې ترسره شوي دي. دغه سیمه که څه هم پر ځنګلونو باندې آباد او شنه ښکارېږي خو په تېرو شلو کلونو کې تر ټولو جنګ سیمه او په دغه د کوړنګل په دره کې تقریبا تر ټولو ډېر بمباردونه شوي دي او د دغې درې تقریبا سلګونه اوسېدونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دوی کې ماشومان او دغه راز مېرمنې هم شاملې وې چې دوی په دغه بمباردونو او ډي سي توپونو کې وژل شوي دي.
د کړنګل درې ته په رسېدو سره پر موږ شپه راځي او کارونه مو د سهار لپاره پاتېږي. د دغې سیمې طبیعي ښکلا که څه هم له هیڅ ځای څخه کمه نه ده. خو تیرو جګړو دومره بدرنګه کړي چې په دې کورونو کې ډیری خالي او یوازې وحشي ژوي به پکې اوسېدل. امریکایانو چې دلته وو مغه وخت کې دا زما کورونه دغه سوی دي بمبار شوی دي. امریکایان لا دلته وو. زما 14-15 کوټې وي او څه برنډې وي. دې کې دا 3 حجرې پاتې دي او نور مې بېرته جوړ کړی دی. د ټول مخلوق ته معلوم دی. سامان یو دومره شی ما نه دی ایستلی، ټول د مابین نتلی دی. یو شی مې نه دی ایستلی، ولې چې ایستلو موقع ماته میلاو نه شوه، ایسته ټول مابین نه لاړ. موږ د سهار په پیلېدو سره د دې سیمې له قومي مخورو سره هغه ځای ته ځو چیرته چې امریکایي ځواکونه میشت وو او د ډیری هوایي بریدونو کوردینات په له همدې ځای څخه ورکول کېدل. د دې سیمې د قومي مشرانو په خبره د امریکا په هوایي بریدونو کې له 400 زیات چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي او لسګونه نور یې ټپیان شوي دي. نو دغه بیزونو باندې امریکایانو خپل انفجارات ورکړه، کوم مواد پاتې وو یا کوم مهمات پاتې وو. دا وطن ټول د نارنجکونو نه ډک دی. موږ ورته نارنجک وایو، تاسو ورته څه وایئ؟ عقایس مرمۍ وي، نارنجک مرمۍ دي. دا دنیا ټوله ډکه ده، مینونو والا راغله هغې سروې کړلې، بیا راغلي هم نه دي. دغه ټوپک هم دغه و بیز و، دغلته مې انفجار ورکړه. کته دغه نالې زه به تعاملي هم وښیم، دا ناچاوده مهمات پراته دي ټول. دا کوټې چې کومې دي دا د امریکایانو مشرانو کوټې وي. دا بس دا واقع خبره ده چې دلته زمونږ خلک د امریکایانو په وخت کې د ډېرو غټو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو. دلته بمبارونه او دلته دا تاسو وینئ دې ساحه کې دا 4-5 بیزونه وو. یو دا غټ بیز و او مرکزي بیز و، نو دلته بیز و هلته بیز و، دې کلي کې بیزونه وو. بمبارونه به کېدل دا خوا او شا ساحې په دې کلو کې د کلیګل کې مثال کړنګل کې یخ چینې طرف ته کلی بمبار شوي دي، کورونه بمبار شوي دي، خلک شهیدان شوي دي او د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره خلک مخ کو او شپې بیا د کورونو نه بهر کولې. موږ له دې سیمې څخه د روغتیایي مرکز پر لور حرکت کوو. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د کړنګل په دې دره کې شاوخوا 10,000 کورنۍ میشتې دي او ټول له همدې یوه روغتیایي مرکز څخه ګټه پورته کوي چې لا یې خپلې ودانۍ نشته او حتی د ډیری اتاقونو کړکۍ یا ښیښې هم نه لري. د دې روغتیایي مرکز ډاکټران وایي چې ناروغان ورباندې زیات او امکانات یې ډیر کم دي او ډیری وخت خو داسې هم راځي چې ناروغان ورسره لفظي شخړې کوي او د کار کولو اجازه له دې کبله نه ورکوي چې ټول درمل باید له دې روغتون څخه دوی ترلاسه کړي. زمونږ باندې د مریضانو رش بیخي ډېر زیات دی، ځکه موږ دې ته زه ځان لیمه او امکانات کم دي. د دغه موږ غواړو چې موږ یو بل دغه دلته ځان سره کړو او لکه میډوایف دغه بل نرس په دغه موږ سره یو کار وکړي. دا شخصي کور دی او موږ ته دا حواله کړی دی چې بس دې کې تاسې دا خدمات سرته رسوئ، سپینګرو ته ورکړی دی، موږ ته راکړی دی. موږ دلته دا کلینیک فعالیت دلته سرته رسوو او بس یو سوالي کور دی. نو فلحال د آبادۍ مشکلات شته دی او د کمرو د تعدادو کموالی هم شته. دغه حال تاسې ګورئ نو دا کمزوری دی، کچه آبادي ده او ترمیمات هم پکار دی چې د دې څوک وکړي. مثال کومه مؤسسه منبع چې د دې ځای ترمیمات څوک کولی شي باید چې وکړي. ماشومان چې د یوه هیواد راتلونکی ګڼل کیږي په دې سیمه کې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي او هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي ورته برابرې شوې. دوی د ښوونځي پر ځای په دې ځنګلونو کې د ژمي لپاره د سون توکې ټولوي. موږ یې په یوه لنډمهالي ښوونځي ورپېښیږو او د لارې له سر څخه د دوی په غږ پسې ځو او ځای یې پیدا کوو. د کلي په دې جومات کې دوی زده کړې کوي او له موږ سره یې ډیری په خپلو خبرو کې وایي چې راتلونکي ته هیله مند دي او هیله لري چې یوه ورځ د همدې ښوونځي پر مټ خپلو موخو ته ورسیږي.
موږ مکتب نه لرو، کتابچې مو نشته. غوښتنه مې دا ده چې موږ ته مکتب جوړ سي او کتابونه راکړل سي. کتابونه کتابچې نه لرم، کتابونه مکتب جوړ شي. ته بیا غواړې په راتلونکي کې څه شی سې؟ ډاکټر. د ښوونځي مدیر یې وایي چې په تیرو کلونو کې یو ځل یو شمېر مؤسساتو ورسره ژمنه کړې وه چې د ښوونځي لپاره به ودانۍ ورته جوړه کړي، خو له هغه تر اوسه یې بیا نه ده لیدلې او ژمنه یې همداسې ژمنه پاته ده. او تقریبا زما د 11 کال دی او د مکتب او دا شپږم پنځم جماعتونه دي چې زه ګرځوم چې کله کلی خلک وایي یو ته لاړ شه جامع مسجد فرش دې خراب کړه او بل ته لاړ شه، نو دا پنځم جماعت چې ما بدل کړه. نو زه د اشات ابتدایه ښوونځي ابتدام نه لرم، مکتب نه لرم، آبادي نه لرم او د خلکو غواړي چې دا کلي ماشومان وروزل شي، نو روزل کېږي دا په مکتب آبادي باندې روزل کېږي. د دې سیمې اوسیدونکي له حکومت، نړیوالو بنسټونو او نورو خیریه ټولنو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړو تر ټولو لویه قرباني دوی ورکړې او اوس باید پاملرنه ورته وشي. احسان الله کریمي، CMG، د کونړ ولایت د مڼوګۍ ولسوالۍ د کوړنګل دره.